شاه بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پرون په درس باندې خبرې کړې، البته 2 ورځې کېږي چې موږ تاسې څلورم فصل شروع کړی ده او څلورم فصل موږ تاسې څه شي ته ځانګړی شوی ده؟ ایمیونټي ته نه، یا هم ایمیونو پیتالوجي ته، ایمیونو پیتالوجي باندې موږ خبرې کوو. صحیح؟ هغه ناروغۍ چې په معافیت پورې مربوط دي. صحیح؟ پر دې باندې موږ تاسې بحث کوو، معافیت پورې تړلي. چې له هغې جملې څخه موږ تاسې اول نارمل معافیت وپېژندل، موږ تاسې له هغې جملې څخه د معافیت حجرات وپېژندل چې کوم حجرات په معافیت کې اکوايرډ ایمیونټي او انیټ ایمیونټي او مثلا د هغوی خپل ډولونه رول او د هغوی کار میکانیزمونه موږ تاسې وپېژندل. بیا پرون لیکچر یا موږ تاسې د پنجشنبې د ورځې لیکچر چې و هغه صرف ام ایچ سی مالیکولونو ته یعنی میجر هیسټوکمپیټیبلټي مالیکولونو ته ځانګړی شوی و چې په هغو باندې موږ ډېر بحث وکړو او ډېره دلچسپه موضوع وه نه. نو نن به هم په همدغه شاوخوا کې ګرځو او آهسته آهسته به کوشش کوو چې مخته پسې ولاړ شو. صحیح؟ ام ایچ سی مالیکولونو چې ما تاسې در پېژندل، د ما یوازینی هدف دا و چې موږ تاسې ټرانسپلانټ وپېژنو. صحیح؟ ټرانسپلانټ ګورې یو بلډ ټرانسفیوژن ده، یو ټرانسپلانټ ده. ټرانسفیوژن مطلب یو انسان له یو څخه بل ته وینه ورکوي. کم تر کمه 2 انتیجنونه باید دلته موږ تاسې وڅېړو نه، چې A او B انتیجنونه دي، یعنې ABO بلډ ګروپینګ باید ورته وکړو او کراس میچینګ ورته وکړو نه. بل یعنې په هغو ترتیب سره بیا موږ تاسې خپله طریقه لري نه، تاسې ته معلومېږي چې وینه څنګه یو انسان څخه بل انسان ته ورکول. خو ما تاسې ته ویلو چې نن سبا ډېر داسې غړي هم ممکن سوي دي یا انساج ممکن سوي دي چې له یوه انسان څخه بل انسان ته ورکول کېږي. مطلب مې دا ده چې یو نسج له یو ځای څخه راخیستل کېږي او بل ځای ته پیوند کېږي. دې ته څه شی وایي؟ ټرانسپلانټ. ممکن په یوه انسان کې دا کار وځي، مثلا کېدای شي چې له پښې څخه مثلا یوه عضله راواخلو په لاس کې کښېږدو، دا یو ټرانسپلانټ ده که نه ده؟ که نه ده نو ټرانسپلانټ شو. یعنې دواړه سیم انډیویجول کې دا کار نه وسو. یا مثلا له یوه ورور څخه بل ورور ته، له خور څخه ورور ته، له ورور خور ته مثلا یو غړی لکه پښتورګی داسې، دغه هم عین هغه شو. مخکې له دې چې په دې خبرې وکړم جینوټایپ او پینوټایپ تاسې پېژنئ؟ واټ از جینوټایپ اینډ واټ از پینوټایپ؟ جینوټایپ اصل کې د موږ تاسې د جینم ساختمان ته ویل کېږي. صحیح ده؟ د یو انسان جینیټیکي جوړښت ته څه شی وایي؟ جینوټایپ. او د هغو محصول ته بیا څه شی وایي؟ پینوټایپ. لکه مثلا اولادونه چې دي د خپلو پلارونو پینوټایپ دي نه. سر مو خلاص شو. خو په هر صورت یوژولي دغه ام ایچ سی مالیکولونه چې نن سبا ډېر ورته والی لري او په ګراف کې مثلا ډېر د پام وړ وي، هغه څه شی وي؟ یوژولي داسې انډیویجول باید انتخاب شي چې اقلا جینوټایپ یې یو وي تقریبا. صحیح؟ ښه، په هر صورت دا عمومیات وو. نو راځو موږ داسې ټرانسپلانټ باندې خبرې کوو. صحیح؟ تقریبا دا ټرانسپلانټ نوې موضوع ده په نړۍ کې په طبابت کې او په دې باندې ډېر کار کېږي. هر کال ډېر زیات نوښتونه رامنځته کېږي او دا ټول طبابت ته ور اضافه کېږي او دا بیخي ځانګړي یو تخصصي مسلک ته اوس. صحیح؟ ټرانسپلانټ او د بیخي یوه غټه ریاضي سپاره برخه کې ځان ته تخصص کېږي. صحیح؟ یعنې تقریبا ګورئ اوس لیور ټرانسپلانټ په ټول پاکستان کې تر اوسه لا نه کېږي چې ډېر پرمختللی دی نسبت. خو لیور ټرانسپلانټ لا تر اوسه پکې نشته. صحیح؟ تقریبا تر 2010 کاله پورې خو نه وو، له یو خوا دې خواته بیا زه نه یم خبر چې شته که نشته. صحیح؟ نو سر مو خلاص شو. ټرانسپلانټ تقریبا موږ پر 4 ډوله باندې تقسیموو. ټرانسپلانټ پر څو کې تقسیموو؟ پر 4. یعنې د انساجو له یو ځای څخه چې راخلو په بل ځای کې پیوندوو، دا پر 4 کې موږ تقسیموو. صحیح؟ اول چې ده اوټوګرافټ. اوټوګرافټ څه ته وایي؟ یوه خبره په یاد لرئ، هغه څوک چې یو نسج ورکوي یو ته څه وایي؟ ډونر. او هغه چې اخلي ریسیپینټ. آفرین. نو اوټوګرافټ څه ته وایي؟ هغه ټرانسپلانټ ته وایي چې په یوه کې ډونر او ریسیپینټ دواړه سیم انډیویجول وي. عین انسان څخه مثلا له یو ځای څخه یې راخلو نسج بل ځای کې. اوس مثلا یو څوک د مخې سوځېدلی دی ډېر زیات، په مخ باندې غټ سکار لیدل کېږي او موږ تاسې څه شی کوو؟ مثلا له نس څخه له یو بل ځای څخه یې جلد راخلو او هلته یې ورباندې فکس کوو. یو سکین ګراف هم ورته وکړو چې هغه دی اوټوګرافټ تر ټولو ښه مثال. داسې ده که نه ده؟ صحیح؟ بل چې دا ایزوګرافټ چې ته وایي، ایزوګرافټ بیا هغه ټرانسپلانټ ته وایي یا هغه پیوند ته وایي
چې په یوه کې ډونر او ریسیپینټ دواړه سیم جینوټایپ لکه مثلا ماته څه مثال درکړو لکه مثلا لکه مونوزایګوټک ټوینز یا مثلا اقلا دغسې دوه انډیویجوال چې پلار جینوټایپ یې وي صحیح ده نو دغه ته تقریبا موږ ته جینوټایپ وایي خو یوزولي تر ټولو ښه کامیابه خو به بیا نو ټوینز نو چیرې پیدا کوو وروره چې هر سړی باید ټوینز چې ټوینز نه هغه باید مړ شي صحیح ښه په هر صورت بل چې ده ډاکټر دې ته چې وایي ایزوګرافټ نن سبا په ایزوګراف باندې بیا ډېر کار کېږي او بل چې ده الوګرافټ بیا چې ته وایي سیم سپیس مثلا عین نوع وي صحیح په حیواناتو کې ټولو کې درښیم او جینوټایپ یې هم ډفرنټ وي مثلا موږ تاسې له نورو سره څه کوو موږ کار خو له انسانانو سره ده صحیح اوس مثلا داسې انسانان چې بیخي یو د یوې کورنۍ یو د بلې کورنۍ وي خو تقریبا د دې ایچ ال ای باید کم تر کمه تر 50% زیات سره ورته والی ولري دا څنګه کېږي ډاکټر صاحبانو اوس مثلا تر ټولو ښه مثال دی دغه بیا چې ده لکه هارټ ټرانسپلانټ هېڅوک نه راولاړېږي چې زړه ورکړي خپل ورور ته او ځان مړ کړي نه کېږي نه کېږي نه په نړۍ کې داسې کېږي دا ټولو انسانانو ایچ ال ای سیسټم صف ده چې په کوم ګروپ کې دا ګروپونه خو ماته یې پرون وویل نه ام ایچ سی ګروپونه په یاد نه دي چې سره کوم ګروپونه سره کوم طبقه باندې دي یعنې ټول ایډیا یې صف دي د ایچ ال ای سیسټم نو عموما هغه څوک چې هر چا صف ده اوس مثلا یو څوک د یو دم ټکر کوي او د بچېدو امکان یې نشته زړه یې مړ کېږي یا مثلا یو دم برین فیلر ورته پیدا سو نور یعنې چې برین ډیت خو زړه یې ژوندی ده خو یو بل څوک بیا دا د یوه زړه ته معلومه خبره د ضرورت ده او د مرګ او د ژوند په منځ کې ژوند کوي صحیح ده هغه یو دم چې ټکر وکړو مثلا صحیح د یوه مې چې دی صف ته مخکې له مازې یو ریکارډ اړول غواړي د هغه څخه دستي په هغه ګړۍ زړه راغواړي بیا نو پسې ګوري چې ده ته څوک ضرورت لري مثلا پلانکي هسپتال کې پلانکی سړی ورته ضرورت لري ځکه چې د یوه سره د ده ایچ ال ای سیسټم تقریبا برابر تقریبا ټوټل نشي کېدلی صحیح نو ځکه بیا موږ تاسې پوهېږو ځینې ایمیونوسپریسنټ دواګانې ورکوو چې مافیې ته کمزوري کوو تقریبا دا پیوند ښه صورت نیسي دا په هغه وخت کې کېږي نو ګوره د دواړو جینوټایپ تغییر سو یو د یو کورنۍ و یو ګرسره د بلې کورنۍ و صحیح خو دا په افغانستان کې د خدای وخت کې ممکن کي د خو شل نفره مړه کېږي سل ضرورت ورته لري دلته خو ټرانسپلانټ که سره بیخي نه کېږي نه فکر کوم په هرات کې یو دوه دانې څه یو یو کابل کې څه یو هغه هم خارجیان راغلي وو د دې کړي وو ټرانسپلانټ صحیح هلته د وریښتانو ټرانسپلانټ لا سم نه لرو موږ داسې په ټول کندهار کې ښه زیروګرافټ بیا څه ته وایي نوې مختلفې وي ګر سره مثلا له زینوګراف له حیواناتو څخه لکه هډوکی راخیستل د مختلفو انساجو دا په انسانانو کې ډېره نتیجه نه ورکوي زینوګرافټ انسانانو کې نتیجه نه ورکوي حیواناتو څخه موږ ته ځکه له هغوی سره ټوټل ایچ ال ای ډفرنس لرو یا ام ایس سی مالیکولونه موږ سره ډفرنټ دي دستي ریجکټ کېږي خو په حیواناتو په خپل منځ کې ممکن ډېر شیان امکان ولري صحیح حیواناتو څخه په خپل منځ کې موږ مثلا پشي یو شی راواخلې سپي ته ور واچوي د سپي پشي ته کېدای شي تر یو وخته پورې په هغوی کې ممکن هغه موږ ته سم نه ورباندې پوهېږو د ویټرنر څخه پوښتنه کول غواړي ښه خو زینوګراف دې ته وایي چې له حیوان څخه مثلا یو شی راواخې انسان ته یې ور ولګوي صحیح ښه په هر صورت دا چې نن سبا جراحي ډېره پرمختللې ده مخکې به خلکو اپنډیسکټومي نه سوی کولی اپنډیسایټ سره به یې سړی مړ کېدل نه او اوس په قسم عملیاتونه کېږي روبوټینګ سرجري وسوي مثلا په نړۍ کې او داسې سرجریانې وسوي چې حتی په ساعتو نه بلکې تقریبا 50 ساعته 100 ساعته یې لا په بر کې نیولي دي نه په داسې دوام مثلا ټیمونه بدلېږي او جراحي همدغسې دوام کوي نو دا یوه غټه لاسته راوړنه ده په طبابت کې ډېره ټکنالوژي پرمختګ کړی ده او موږ پوهېږو نوي څېړنې هره ورځ کېږي طبابت ته اضافه کېږي نو له هغې جملې څخه موږ تاسې پوهېږو تر اوسه پورې چې ډېر زیات ټرانسپلانټ کېږي هغه چې ده سکن ګرافټ او بل موږ پوهېږو د ځینې غړو ټرانسپلانټ یې ممکن کړی ده لکه مثلا سکن ګرافټ ځکه هم دا تر ټولو عام کېږي دا اوس په کندهار په ټولو ځایونو کې کېږي صحیح د جلد بل موږ پوهېږو کډني تر ټولو عام زړه ټرانسپلانټ د سږو ټرانسپلانټ د اینې ټرانسپلانټ پانکریاس ټرانسپلانټ په چا ته کېږي ډایبټس ملیټس کسانو ته
صحیح. او همدارنګه د سترګې د کورنیا او د هډوکو د مغز یا د بن مرو ترانسپلانټ لکه تلسیمیا کسانو کې دغه ترانسپلانټونه په ټوله نړۍ کې نن سبا بیخي په لکهاو کیسونه سوي دي، یعنې ډېر زیات. د هغې جملې څخه تر ټولو چې زیات کېږي بن مرو کېږي، سکن ګرافټ او کډني، دا یې تر ټولو زیات کېږي. صحیح. سر مو خلاص شو. ښه، په هر صورت نو تر ټولو سکسسفل ټیشو ترانسپلانټ به کوم وي؟ چې HLA یا هم دغه موږ ته شي ورته وایي میجر هیسټوکمپیټیبلیټي کمپلیکس چې سره برابر وي. صحیح ده؟ یعنې دا معنا چې HLA انټیجنونه چې څومره سره ورته والی وي همدومره، البته د ډونر او د ریسیپینټ په منځ کې همدومره به زموږ تاسې جراحي هم کامیابوي یا هم ترانسپلانټ به همدومره کامیابوي. صحیح ده؟ نو یوژولي موږ تاسې باید داسې کسان انتخاب کړو چې کم تر کمه تر 50% حتی 30-40% د دوی HLA مالیکولونه سره مساوي وي. صحیح. چې دغه کار یوژولي موږ تاسې پر چا کې کولی سو؟ هغه چې سیم جینوټایپ ولري تقریبا. د سیم جینوټایپ پورې اکاګان او د اکا زامنو دغه هم تقریبا پکې راځي په ډېره وخته پورې، ځکه چې د دوی بیا په نیکه کې بیا بیا جینوټایپ سره یو کېږي، نه نیکه بیا جینوټایپ سره یو ده په نیکه باندې. ښه، په هر صورت او هر څونه چې د ګریټر، ګورې دا ډېره مهمه جمله ده، په دې خاطر مې انډرلاین کړې ده، د ګریټر د جینیټیک disparity between donor and recipient and HLA system, the stronger and more rapid will be the rejection reaction. څومره چې د دوو البته د ډونر او د ریسیپینټ په منځ کې، صحیح ده، د دوو ناروغانو چې یو ډونر د بل څومره چې د دوی په منځ کې د HLA توپیر زیات وي، په هغونه اندازه او په هغونه کچه به یې دغه ترانسپلانټ بیرته ژر ریجکټ سي، نه به ومنل سي، رد به سي. صحیح. دا په یاد لرئ. په دغه ځای کې تاسو ته معلومیږي دا نو صرف زما هدف د سکن ګرافټ تاسو د پېژندل وګورئ چې یوژولي له تای له دغه برخې څخه اخیستل کېږي، له نس له دغه برخو څخه هم اخیستل کېږي، او معمولا دا بیا خپله طریقه لري، داسې یو رقم دغه هر انسټرومنټ یې ځان ته نوم لري، دا لکه مثلا د ژیرې ماشین غوندې یو شی ده، دا د ژیرې ماشین نه ده، نه هغه چې لیزر چې ورته وایي عین همدغسې ده، د اوسپنې څخه جوړ وي، ده د نیکل څخه جوړ وي، او بالاخره په دې باندې اخیستل کېږي. هغه داسې عین لکه یو ځای چې خرۍ داسې ټینګې پرې تېروي، په بالاخره یې راخلي، او هغه بیا بالاخره داسې کوت کوت څه وایي، بېرته دغه ماشین ته ورکوي، هغه یې داسې هواروي. هغه چې هواروي بیا څه رقم کوي، مثلا فرض کړئ چې دا موږ تاسې سکن ګراف واخیستل، دغه څه راشته په تخته باندې موږ چې مثلا سکرین ګراف واخیستل، بیا یې وروسته هغسې ورته غیچي کوو. صحیح ده، ډېره اسانه، صرف په سیزر باندې. هغه نو بیا په دې پسې اړه لري چې څونه یو تکړه جراح ورباندې پېښ شوی ده. خو که چېرته مثلا کیسه په دغه باندې وي، پر مخ باندې وي، مخ مثلا تر ټولو نن سبا چې په کندهار کې زیات خلک ورته ضرورت لري، هغه څه شی ده؟ لشمانیا سکار، نه؟ فرض که دغسې یو سکار ده داسې ایریګولر، اول خو مثلا دی هغه ټیشو له هغې ساحې څخه ایسته کوي، او مثلا سکار ټیشو ور څخه ایسته کوي، او انډرلاینینګ امثال یې تقریبا اکسپوز کوي. وروسته مثلا هغه راخلي سکن ګراف خو داسې چارکول جسونه، نو بالکل د دغه اندازه راخلي، سر مو خلاص شو، او دلته چې شي کوي مثلا عین هغسې غیچي کوي دغه ځای په خپله طریقه لري. بیا وروسته دغه مثلا راخلي په یوه ځای باندې فکس کوي. ډېره ساده خبره ده، دا کومه غټ خبره نه ده. راخلي په یوه ځای باندې فکس کوي، بیا ایچ ټو ایچ یې بل سره ته ګنډي هم نه، دغه هم نه ورکوي، یو نیم کوي، ممکن په ډېر باریک تار باندې وګنډي، همدغسې ورباندې ږدي. صحیح. دا چې ورباندې کښې البته سوپرفیشل طبقه یې راخلي، تقریبا بیسل انسفجرات هم پکښې وي اندازه، بیا چې همداسې ورباندې کښېښول، سر مو خلاص شو، صرف ساده یو واکس پټۍ نه دي، دا ورباندې ږدي، او بیا ورته وایي چې وخت په وخت ډرسینګ ته راځه، ډرسینګ یې وربدلوي، وخت چې ګوري چې هغه جلد په هغه ساحه باندې داسې راشین شوی وي لکه څنګه چې پخوانی مخکې جلد. صحیح. ډېر عادي. دا تقریبا موږ نن څخه ډېر کاله مخکې موږ یو استاد وو، اول ما سکن ګراف ماته ویل تقریبا 2000 کالونه پېژم، دغه ته موږ اوله وار چې ما ولیدو، بیا خو له هغه وروسته ډېر ولیدل. یو ډیابیټیک پوټ ته موږ وکړو، دا ډیابیټیک زخمونه هم کم جوړېږي، نه؟ ډیابیټیک پوټ وو، او ډېر یو ژور زخم یې وو، د سکن ګراف ورته وکړو. نو سکن ګراف ورته وکړو، واقعا ډېر ښه هیلینګ یې وکړو. بیا وروسته ما تعقیبول خپله ډرسینګ دا شیان یې ما ورکول، داسې ښه جوړ شو چې بیخي نه معلومېدل چې مثلا د دې زخم یې لږ ژور و، تر دا نو ځایونه خو بالکل همدغسې سکین و، حتی هیر فالیکل پکې راغلل، او مثلا سویټ ګلېډز دغه شیان ټول یې ورسره رااخیستي وو، په خپله طریقه سره یې رااخیستي وو، دا ډېر تکړه سړی و. ښه، په هر صورت
دې ته سکین ګرافټ وایي چې یوزولي نن سبا د کاسمیټک سرجري تر هغه د چا په اصطلاح غوښینه برخه جوړوي دا کاسمیټک سرجري نه سر مو خلاص شو خو داسې اکثره وخت راک مایکل جکسن فکر کوم ټول سکین بدل کړی و نه خو یوه خبره په یاد لري موږ تاسې د ناروغانو زیاره بیخي په عجیبه نیت سره روان یو ما تاسې کیسه کړې وخت یوه ښځه راغلې ما ته وایي ډاکټر صاحب چاویز پیچکاریان راوتلي دي نو ما ته یې راولې وه تکه سپینه بسم نه یعنې داسې فکر یې کړی له ځان سره داسې یو پیچکاري یا مثلا ممکن څوک ورته وایي چې داسې یو ښایسته چې دا یو پیچکاري ده نو دا خو رانیسه سړی به تک سپین سي نه بیا چې وغواړي بېرته به تک تور سي بیا چې وغواړي ګوري دغسې شیان تقریبا نشته یوه لاره شته چې موږ داسې یو شی په اوټوامین ډیزیز باندې اخته کړو چې میلانوسایټ یې ټول له منځه یوسو نه او دا یې واڅوه چې شته البینیزم یا دغه هغه چې موږ تاسې ډینګو چې ورته وایي نه پیس باندې اخته یو وخت کې واجبه دا پیس هم ډېر بعضې ځایانو خلکو کې ډېر بد معلومې شي یوه ښځه یو وخت کې موږ ته راتله بیخي عجیبه هغه ویټلیګو وه 100% کنفرم سوي خو داسې ویټلیګو وه دا ټول مخکې وایي دې له خولې څخه وایي مخکې مې دا ټول تک تور دا ټول جلد یې تک سپین سوی او عجیبه دا وه چې وریښتان یې تور پاته وو ما دا به رنګه یې وایي دا نه رنګه وو بیخي حیران زه مې هغه ته پام دا ځینې نادره کیسونه راځي موږ تاسې ته کار دا و چې د وریښتانو دغه چې وو رنګه مواد یې تخریب سوي وایي له منځه تللي وایي نه او یا ځینې ټاپ باید لیدل کېد نه ټول یو دم ټول بدن تک سپین وو خو دغه بیا ستونزه دا لري چې لمر ته داسې فوټو سنسیټیویټي لري او یا هم موږ تاسې ورته وایو چې لمر ته به نه ګرځي ځکه چې ډېر زیات امکان وي چې د سکین په کینسرونو باندې اخته ځای کسان صحیح خو یوه خبره په یاد لرئ دا سپین هر چاته هم ښه نه معلومېږي افریقایانو کې بیا سپین بد ایسي موږ تاسې پسې خاندي نه موږ تاسې خو نه یي داسې خاص څوک چې ډېر سپین نسل وي هغه ته بیا هغه توروالی ښه خوند ورکوي ایرونه کرټریا خو موږ تاسې خلک د سپین ارمان لري نه نو د مخ د سپینوالي یا مثلا د ځینې جلدي کاسمیټک سرجریانو دپاره سکین ګرافټونه سبا ډېر زیات کېږي ښه یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو دا باندې اوس موږ تاسې پوه شو چې کوم ټرانسپلانټونه کېږي او په څه ډول سره کېږي په ځینې باندې خبرې مو وکړې ډاکټر صاحبانو دوه خبرې ډېر زیات ضرور دي په ټرانسپلانټ کې یو چې دا ګرافټ ورس هاسټ ریاکشن یا GVH او بل ټرانسپلانټ ریجکشن ټرانسپلانټ رد سي ونه منل سي موږ تاسې اساسي پاتالوجیکل متمرکزیت هم په همدې نقطه ده چې ګرافټ یا هم سکین یا سکینو کار شوي ټرانسپلانټ ریجکشن ونه منل سي رد سي په کوم میکانیزم سره کېږي صحیح ده موږ تاسې اصلي هدف هم دا ده خو دغه هم یوه ډېره مهمه او نوې موضوع ده کومه موضوع ګرافټ ورسز هاسټ ریاکشن څه مطلب دا په هر نسج کې امکان لري چې واقع شي امکان خو تر ټولو عامه پیښه چې ده د بن مرو په ټرانسپلانټ کې ده ډاکټر صاحبانو پر څه کې بن مرو په ټرانسپلانټ کې دغه پیښه واقع کېږي یعنې څه مطلب د دې پر ځای چې زموږ تاسې ماپیت حمله پرې ور وکړي او ټرانسپلانټ له مابین وي چې ټرانسپلانټ حمله وکړي زموږ تاسې په بدن باندې برعکس کیسه صحیح ده ټرانسپلانټ دې پر ځای چې زموږ تاسې ماپیت په ټرانسپلانټ حمله وکړي له منځه یوسي دلته څه کېږي ټرانسپلانټ زموږ تاسې په ماپیت همدغه خبره ده دلته صحیح ټرانسپلانټ راځي زموږ تاسې ولې په بن مرو کې ځکه موږ تاسې پوهېږو په بن مرو کې پلوریپورټنټ سټیم سیلز دي صحیح ده او هلته موږ پوهېږو چې په هغه لیمفوسایټونه تولیدېږي هلته موږ تاسې پوهېږو چې ټولې ماپیت حجرات تولیدېږي تیار نو دا په هغو صورت کې دا ډېر واقع کېږي ډاکټر صاحبانو دا په هغو صورت کې ډېر زیات واقع کېږي چې موږ تاسې ټرانسپلانټیشن له یو داسې چا څخه واخلو چې مثلا د هغو ماپیت ډېر قوي وي او په داسې چا دپاره یې ورکړو چې د هغو ماپیت ډېر کمزوری وي سر مو خلاص شو نو یوه خبره په یاد لرئ نو هغه پلوریپورټنټ سټیم سیل چې د ده په منمرو کې موږ تاسې ځای پر ځای کړې نو هغه خو تاسې پوهېږئ ډاکټر صاحبانو هغه خو په اصل کې په یو بل جینوټایپ څېړه لري دا د خپله دا د هاسټ یا د میزبان یا د ناروغ چې موږ تاسې ورته ورکوو د ده دغه چې دا ایمونوټیک بیا په بل خاندان په څېړه لري نو د ده خو ټول هغه ایچ ال ای هغه ته اجنبي ثابتېږي که یا همداسې ده که نه ده بخښښ دي ایچ ال ای نه ټول سلف انټیجنونه د دوی بدن چې دي سلف انټیجنز هغو ته اجنبي ثابتېږي که یا نه دا نه زما خبره پوهېږئ حتی د وینې ګروپ یې ممکن بدل سي ممکن د دغو ناروغ مخکې د وینې ګروپ ای اوس به یې چې وي اوسي په دې خبره به څه خلاصېږي د وینې ګروپ یې ولې بدلېږي ځکه نوي ټایپ پلوریپورټنټ سټیم سیل مو ورکړل او هغه نوي رقم حجرات جوړوي خو دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو تاسې باید
هیڅ امکان نه لري چې ټوټل بن مرو ترانسپلانټ وشي. موږ تاسې یوژولي داسې کسان باید انتخاب کړو چې کم تر کمه د وینې ګروپ یې سره یو شی وي او سیم جینوټایپ وي. او تاسې پوهېږئ دا به څه رقم کېږي چې هډوکي بیا ماتېږي، بیا په هغو ځایونو کې بیا موږ تاسې پوهېږو چې په هغه ټسټیشن کې به بیا بن مرو ایږدي. دا داسې کیسه نه ده، ډېره عادي خبره ده. لکه سیروم داسې ورکوي ښه د رګ د لارې. د څه شي د لارې ورکوي؟ د رګ د لارې. ډېره اسانه لکه کیموتراپي داسې کیسه ده، د رګ د لارې ورکوي. دا بن مرو دغه چې دي دا یوه ډېره مهمه خبره ده، ډېره کاسټلي خبره ده، دا په یاد لرئ. د سټیم حجراتو دا یو خاصیت ده چې کله وینې ته هم لاره خپله کې بېرته د وینې د رګونو څخه وځي، خپلو ځایونو ته ځان رسوي. خپل ځای یې چېرته ده؟ بن مرو ته ځان رسوي. دا یوه ډېره با ارزښته خبره ده نه؟ نو په دې خاطر که موږ تاسې د رګ د لارې هم بن مرو ته ورکړو، هغه ځي سټیم سیل ته خپله بخشش یې بن مرو ته ځان رسوي، ریډ بن مرو ته، او په هغو ځای کې ځای په ځای کېږي. صحیح؟ دا خپله طریقه لري. تاسې ځینې ویډیوګانې وګورئ. ښه په هر صورت نو دا کار په څه وخت کې کېږي ډاکټر صاحبانو؟ کله چې موږ تاسې د داسې کس ته قوي معافیت ورکړو یا بن مرو ورکړو چې د هغو معافیت کمزوری وي او یا هم جینوټایپ ډېر تغییر وي ورسره، نو دغه کسان په اول کې معافیت ډېره ښه نتیجه ورکړي بخشش دي ترانسپلانټ. مثلا موږ تاسې یوژولي دا کار د چا لپاره کوو؟ تلسیمیا لپاره ډېر کار کوي. نور مختلفو ناروغیو لپاره کېږي دا ترانسپلانټ، خو یوژولي د تلسیمیا میجر، تلسیمیا به د خیره موږ تاسې ووایو ښه، په کوم کې چې د انسان هیموګلوبین غیر نارمل وي نه. نو دغو ماشومانو ته چې یوژولي موږ تاسې ورکړو، ځینې ډېره ښه نتیجه ورکړي او د ژوند تر پایه پورې بې ستونزې پاتې شي، خو اکثره یې وار په وار زړېږي او رنګ یې خرابېږي او د مرګ خواته نږدې کېږي. کوم کسان؟ کوم چې ګرافت ورس هاسټ ریاکشن باندې اخته شي. دا یو بطي پروسه ده، آهسته آهسته دا کار کېږي. صحیح ده؟ داسې وي چې مثلا دغه کسان چې دغه ریاکشن پکې واقع شوی وي، دوی مړه تبه پیدا کړي، ورځ تر بلې وزن د لاسه ورکوي، انیمیا یې نوره هم پسې قوي کېږي، ډرماټایټس باندې اخته کېږي. ډرماټایټس څه معنی؟ ډیاریا یعنې اسهالات ورکوي، انټسټاینل مال ابزارپشن یعنې په کولمو کې سوی جزم نشي کولی، نیمونیا یا سینه بغل او بالاخره هیپاټوسپلینومیګلي ورکوي. د کسان توری او وینې یې غټېږي په خپل پسې. دا هر یو ځانته میکانیزم لري او موږ تاسې ځینې ویلي هم دي. نو دغسې حالتونه چې تر ترانسپلانټ وروسته موږ تاسې دغه کلینیکونه وو، نو موږ تاسې په شک په چی باندې وکړو؟ ګرافت ورس هارس ریاکشن واقع شوی ده په دې کس کې. صحیح؟ خو دا خبره په یاد لرئ، د دې لپاره چې د دې پېښې مخنیوی مو کړی وي، موږ تاسې باید اچلي کې ډېر دقیق اوسو، خصوصا د بن مرو دپاره. سر مو خلاص شو؟ د څه شي دپاره؟ د بن مرو د ترانسپلانټ دپاره باید موږ تاسې په سلیکشن د ډونر کې ډېر 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 احتیاط وکړو. صحیح؟ اوس راځو ډاکټر صاحبانو خپل موضوع ته چې هغه چیرې میکانیزم اف ګرافت ریجکشن. دا یو ښه خبره ده چې موږ تاسې ترانسپلانټ وکړو، مثلا پښتورګی ورکړو چاته یا مثلا یو بل غړی ورکړو، خو دا هم په پام کې لرئ ډاکټر صاحبانو چې ځینې وخت د دې پر ځای چې موږ تاسې ګټه ورسوو هغو ته تاوان رسوو، ډېرې پیسې هم مصرف سي خو بیا هم هغه ته چندان ګټه ونه کړي. مثلا موږ تاسې پوهېږو چې هغه ګرافت یا هم ترانسپلانټ ریجکټ کېږي، رد کېږي، نه منل کېږي. موږ تاسې درخت هم پیوندوو، پیوند نه پېژنئ د درختو پیوند، موږ تاسې ټول اکثره لګېږي پیوند، خو ځینې بیا نه لګېږي. صحیح ده؟ دا چې او د انسانانو هم دغسې پیوند ده. دا چې پیوند ولې نه لګېږي په دې باندې موږ تاسې خبرې کوو. صحیح ده؟ کله چې ترانسپلانټډ ټیشو ریجکټ سي زموږ تاسې بدن باندې، رد سي زموږ تاسې بدن د معافیت په واسطه باندې، دې ته موږ څه وایو؟ ترانسپلانټ ریجکشن. او دا خپل میکانیزمونه لري چې ځینې ما تاسې ته دلته راوړي. صحیح ده؟ اول څه ده؟ سیل میډیاټډ ایمیون ریاکشن. په دې باندې موږ تاسې خبرې کړې وې. سیل میډیاټډ ایمیون ریاکشن په هغه وخت کې کېږي چې کوم HLA مالیکولونه یې یو د بل سره توپیر لري. صحیح؟ HLA مالیکولونه یو د بل سره توپیر لري. مثلا راځو یو پښتورګي ته. صحیح؟ دا فرض کړئ چې یو پښتورګی ده او دلته موږ پوهېږو چې ورغلې ده رینل آرټري نه، دا نوی اخیستل شوی پښتورګی ده، ګرافټډ ده. صحیح؟ او موږ پوهېږو چې بیا بالاخره دلته د وینې سیسټم همداسې پسې تقسیم شوی ده، خو یو وخت کې مثلا دا خبره چېرته رسېږي؟
کپیلري ته خبره رسیږي نه؟ نو موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو د موږ تاسې سرکولیټر سیسټم دا وظیفه لري چې ټوله وینه هر نسج هرې حجرې ته ور ورسوي او په خاص توګه سره په وینه کې چې ورسوي انزیمشل پروټینونه یا هم خوراکي مواد اکسیجن او بیرته فاضله مواد له هغه ځای څخه راټول کړي. دغسې دغه نو تاسې فرض کړئ چې دغه ساحې ته اوس مثلا دغه ګراف ټیشو ده او دلته فرض کړئ دغه ساحه دلته یوه حجره زه غټه ښیم صحیح. موږ تاسې پوهېږو چې په دغه ساحه کې مکروفاجونه هم شته همداسې ده که نه ده او د هغو وظیفه څه شی ده؟ انټیجن پرزنټینګ سر مو خلاص شو. او دا مکروفاج موږ تاسې ګورئ اکثره مکروفاجونه ممکن زموږ تاسې مونوسایټونه دي وروځي هغې ساحې ته انټرسټیشن ته نه یو خو له هغه سړي څخه مخکې موږ تاسې راخیستي ځینې مکروفاجونه هغه هم په دې ساحه کې پراته دي صحیح ده لکه مثلا میزینجیل سیلز او ځینې چې دي دا ساحې ته دوامداره وروتلی شي که یا مونوسایټ که نه او هلته پر څه شي اوړي مکروفاجونه باندې اوړي. مثلا یو مکروفاج چې دا ساحې ته ورغلی ده او موږ تاسې پوهېږو چې په دغه مکروفاج کې هم دننه لکه سره کم چې په دغه نورو پرنکایمه حجراتو کې پروټینونه جوړېږي په دې کې هم همدغسې جوړېږي او طریقه یې ما تاسې ته ویلي وو. بالاخره موږ تاسې پوهېږو چې په شپږم کروموسوم باندې د دې مکروفاج په دغه برخه کې ځینې جینونه دي چې هغو ته موږ تاسې څه وایي HLA جینز په یاد مو دي؟ ما تاسې ته پرون ویلي وو. نو مثلا HLA جینونه بیا موږ تاسې پوهېږو چې مثلا هغه دوه رقمه مالیکولونه جوړوي چې یو ته موږ تاسې کلاس 1 وایو بل ته کلاس 2 وایو. کلاس 1 وظیفه یې دا وه چې سلف انټیجنونه پرزنټ کړي او ټوله ماپیتي حجرات ترې وروپېږي او دغه چې و کلاس 2 بیا څه وو وظیفه یې دا وه چې اکزوجینس انټیجنونه خارجي انټیجنونه پرزنټ کړي صحیح. فرض کړئ کلاس 1 نو دلته یو کلاس 1 مثلا هغه طریقه یې ما تاسې ته ویلي وو چې په انډوپلازمیک ریټیکولم کې جوړېږي او بالاخره په هغه طریقه سره دغه سلف انټیجن چې هغه د څه شي انټیجن ده د دغه ګرافټډ ټیشو انټیجن ده هغه یې راواخیست او مثلا راغی حجروي غشا ته صحیح. دا شی ده یو کلاس 1 MHC مالیکول ده صحیح او له ځانه سره یې څه شی راخیستی ده یو سلف انټیجن. له بله پلوه موږ تاسې پوهېږو چې په دوراني توګه سره موږ تاسې په بدن کې لیمفوسایټونه ګرځي صحیح ده ټي سیلز په خاص توګه سره. نو دلته په دغه ساحه کې موږ پوهېږو چې ځینې لیمفوسایټونه هم د ساحې ته ورځي چې له هغه جملې څخه یې دغه کلاس 1 د کومه انټیجن دغه په واسطه باندې پېژندل کېږي CD8 آفرین CD8 راځي مثلا د TCR په واسطه باندې دغه پېژندل کېږي صحیح. د CD8 د TCR په وسیله سره دغه پېژندل کېږي خو دغه سلف نه پېژندل کېږي دغه نن سلف پېژندل کېږي اجنبي ځکه چې دا خو خارجي انټیجن صحیح ده MHC مالیکول ورته پرزنټ کړی ده. دغه ګورې یوژولي سلف نه ده د دغو ټیشو دپاره سلف ده خو دا ټیشو موږ تاسې له بل چا څخه اخیستی ده سر مو خلاص شو او په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو چې دا د هغوی دپاره د CD8 دپاره یو ډومین هم لري CD8 نو دغه به اوس څو کاره کوي 3 کاره به کوي تر څو دغه یوازې دغه حجره نه نور پرنکایمه حجرات هم ټولو حمله کوي چې له منځه یوسي ځکه چې دی یو نن سلف انټیجن ډیټیکټ کو په دا سطحه باندې صحیح ده د MHC کلاس 1 په واسطه باندې. نو دا به سره کم کوي ما تاسې ته ویلي وو چې دا پرپورین په دغه په پروټینونو په مرسته باندې دلته یا سریپ کې جوړوي دا حجره له مابینه وړي یا ګرینزایم ورېله کوي مابین ته او یا هم پاس ریسپټر او د چی سبب کېږي د اپوپټوسیس سر مو خلاص شو په نتیجه کې به دغه ګرافټډ ټیشو څه شي ریجکټ کړي همداسې ده که یا مثلا دلته د دغو مکروفاجونو په واسطه باندې مثلا کلاس 2 مالیکولونه چې جوړېږي کلاس 2 او هغه ما تاسې ته ویلي وو چې دوه پیپټایډ دي نه هغه چې راځي څه ده مثلا یو په دغه ساحه کې هغوی هم مثلا په دغه ساحه ته مکروفاجونه راځي یا یو ډول تر جراحي وروسته مثلا د ریاکشنونه واقع کېږي البته انفلمیشن کمه اندازه ممکن واقع شي یا ممکن هیڅ انفلمیشن واقع نه شي صحیح ده
خو د دوی په دوامداره توګه سره موږ تاسې پوهېږو سطحې ته راځي او کېدای شي له ځانه سره شی راوړي انټيجن راوړي یو اکزوجینس دا ګورې دغه انټيجنونه چې دي بیا دا یوزولي اکزوجینس راوړي صحیح ده په ډېر کمو اوقاتو کې نو امکان لري چې بیا وروسته ورې شی راسي مثلا یا CD4 آفرین د یوې ټي سي آر په واسطه باندې پېژندل کېږي او بالاخره CD4 بیا څه کوي یا هیمیورال ایمیونټي یا سیلولر ایمیونټي البته ډیلی ټایپ سیلولر ایمیونټي او یا هم په ځینې وخت کې هیمیورال ایمیونټي د دې پر ضد باندې کاروي او په نتیجه کې به ټرانسپلانټ شي ریجکټ بشي صحیح ده بل موږ تاسې پوهېږو چې ډاکټر صاحبانو دا باندې هم سر خلاص سو د CD4 او CD8 سره کوم اټک ور باندې کوي صحیح سو بل شه ده البته ګرافټ ټیشو بل موږ تاسې پوهېږو هیمیورال ایمیون ریاکشن هیمیورال ریاکشن ځینې وخت ډاکټر صاحبانو موږ تاسې له داسې چا څخه یو ګراف واخلو چې مخکې له مخکې موږ تاسې له هغو څخه ممکن وینه اخیستې صحیح او د یو پر ضد باندې تیار د موږ تاسې په بدن کې انټي باډیانې جوړې وي صحیح اوس تاسې فکر کوئ مثلا دغه مس میچ بلډ چې موږ تاسې بعضې وخت چاته ورکوو اوس مثلا د موضوع څخه د باندې وځو ولې د موضوع څخه مثلا ډاکټر صاحبانو د ایک ګروپ کس راځي بي ګروپ ته وینه ورکوي نو څه کېږي کېدای شي په لومړي ځل باندې ریاکشن وشي هېڅ دوهم ځل ته ضرورت لا پیدا نه شي صحیح په لومړي ځل ولې ځکه موږ تاسې پوهېږو هغه کسان چې د A ګروپ وینه لري هغه کوم انټي باډي لري B انټي باډي لري او هغه چې B ګروپ وینه لري نو دا امکان لري چې دغه A دستي په دغه صاحب باندې حمله وکړي که دې وینه ورکړې په دې باندې حمله کوي خوښه شدیده همداسې ده که یا او مستقیم ډایرکټ اکسټرا انټراواسکولر هیمولیسیس ورکړل کېږي همداسې ده که یا ځکه تیار د هغو په بدن کې د دې په ضد باندې انټي باډیانې وجود درلود دي نو بعضې وخت داسې کېږي چې موږ تاسې یو نسج اخلو او تیار پریپر پام صحیح مخکې جوړ شوي وي البته انټي باډیانې د ګراف پر ضد باندې چې دا څنګه یې ټرانسپلانټ وکړو په هغه ګړۍ باندې ریجکشن شروع کېږي دې ته موږ هایپر اکیوټ ریجکشن وایو موږ تاسې بیا وایو ریجکشن په درې ډوله ده ډاکټر صاحبانو هایپر اکیوټ او کرونیک ریجکشن صحیح هایپر اکیوټ په یو وخت کې واقع کېږي کله چې مخکې له مخکې پر ضد باندې تیار انټي باډیانې جوړې وي او که داسې وي چې مثلا وروسته یې پر ضد باندې انټي باډیانې جوړې شي په کومه طریقه سره ډاکټر صاحبانو په دغه طریقه سره مثلا هیلپر ټي لیمفوسایټ اول جوړیږي هغه اوړي وچیشته هغه چې اوړي هیلپر لیمفوسایټ دا هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 2 ده صحیح ده او ټایپ 2 بیا موږ تاسې پوهېږو چې څه جوړوي انټرلوکین 4 جوړوي او انټرلوکین 4 د څه د بي حجراتو د پرولیفریشن سبب کېږي او انټرلوکین 5 څه جوړوي انټرلوکین 5 بیا هغه بي نوي جوړ شوي حجرات راوړي پلازما حجرات او هغه پر ضد باندې شي جوړوي انټي باډیانې او هغه انټي باډیانې بیا وروسته راځي پر ټیشو باندې حمله کوي نو تقریبا یو څه وخت نیسي نه سر مو خلاص و ممکن حتی میاشت یونیمه میاشت و درې میاشتې ته په بر کې ونیسي دا کار دا داسې ژر نه کېږي صحیح آهسته آهسته دا کار روان ځکه چې یو خو موږ تاسې په یاد لرئ چې ایمیون سپرسیو دواګانې مو ورته شروع کړي خو په یوه سربیره هم بعضې وخت همدغه ریجکشن واقع کېږي صحیح دلته دوې خبرې شوې یو داسې دی چې مخکې له مخکې تیارې جوړې انټي باډیانې دي میزبان په بدن کې وي او حمله یې ورباندې وکړه هایپر اکیوټ ریاکشن دغه ریجکشن یې رامنځته کړو یو داسې و چې وروسته یې پر ضد باندې انټي باډیانې جوړې شوې او حمله یې په ګرافټ ټیشو باندې وکړه او اکیوټ یا هم په ځینې ډېرو کم اوقاتو کې ممکن کرونیک ریجکشن یې رامنځته کړو صحیح بعضې وخت بیا داسې کېږي ډاکټر صاحبان ما دا یوه بله خبره هم لیکلې ده چې څه معنا non synthesized individual by complement depending cytotoxicity انټي په دغه میکانیزم باندې هم بعضې وخت داسې کار کېږي دغه بیا څه رقم ډاکټر صاحبانو د دغو مثلا دا یوه حجره ده او د دې په سطحه باندې یو انټیجن ده یوزولي د موږ تاسې مثلا بیا هغه ورځي خپله یا کمپلیمنټ 3 راځي په دې باندې ځای په ځای کېږي مخامخ یا هم آی جی جي انټي باډي راځي دلته پېژندل شي او بالاخره ما تاسو ته ویلي وو چې هغه بیا څه کوي کمپلیمنټ 1 پاله کوي نه هغه راځي دلته مشتلیږي او هغه بیا څه پاله کوي کمپلیمنټ 4 ګورې تاسو یې راوي
بیا هغه کمپلیمنټ 2 او بل اخره په شریکه سره کمپلیمنټ 3 او بل اخره یو امین کمپلیکس ورڅخه جوړ شو کیا سر مخلاص او مستقیما په دې باندې حمله کیږي ماکروفاجونه ورزي او دا عمله پې کوي بیا هم په داسې حال کې نیوټروفیلونه ګرځي او نیوټروفیلونه عمله کوي ځکه دغه امین کمپلیکس دواړه هم نیوټروفیل یعنی مایکروفیج او ماکروفیج دواړه د دې لپاره کمپلیمنټري لپاره شی لري ریسپټرز لري رائټ ډیر ژر خوري او دغه په چی باندې ناس د امین کمپلیکس په حجراتو پارنکایمل حجراتو کومو پارنکایمل حجراتو د ګرافټډ ټیشو سر مخلاصو ښه نو اوس راځو د ریجکشن ټایپس ته پر درې ډوله ریجکشن واقع کیږي ډاکټر صاحبانو هغه انسان چې موږ تاسو اخلو له نور انسانانو څخه هغه د موږ تاسو په بدن کې کېدای شي په درې ډوله سره ریجکټ شي ونه منل شي لومړی چې ده هایپر اکیوټ او دوم چې ده اکیوټ دریم ډول چې ده هغه کرونیک ریجکشن یعنی په درې میکانیزم سره کېدای شي چې ترانسپلانټډ ټیشو ریجکټ شي ونه منل شي رد شي یو چې ده هایپر اکیوټ ریجکشن ده بل چې ده اکیوټ ریجکشن ده او بل کرونیک ډیره ساده خبره ده صحیح هایپر اکیوټ ریجکشن هغه ته وایي کېږي ډاکټر صاحبانو چې کله موږ تاسو یو نسج واخلو په ضرب د منټونو او یا ساعتونو کې دا ریجکشن واقع کېږي یعنی جراله ور باندې لګیا ده تاسو پوهېږئ دغه نسج څنګه اخیسته کېږي فرض کړئ پښتورګی دا پښتورګی چې کله له یو انسان څخه واخلو نو بالاخره یې مثلا هغه ډونر څخه صحیح ده له یو څخه چې موږ تاسې واخیستل مثلا جراحي باندې هغه ځای خلاصېږي او بالاخره هغه مثلا غیچي کېږي مثلا بیا بالاخره ارینه راټوي او ډېر ښه کار ده چې مثلا اټري وینځي بیا بالاخره ټای کېږي تر څو ایمرجي خو بالاخره له هغه څخه واخیستل بیا په نارمل سلاین کې اچول کېږي صحیح هغه سلاین پېژنئ سوډیم کلوراید او بالاخره په د عین وخت کې دواړه جراحي لګیا وي او بل بیا مثلا هغه ریسیپینټ ده هغه باندې بیا بل ټیم اخته سر مخلاص شو او یا عین ټیم هم کولی شي دا کار وکړي مثلا دا تر ډېره وخته تقریبا غالبا فکر کوم تر څلور ساعتونو پورې کار کوي هلته بله مسله کې ژوندی پاتې کېږي او بیا بالاخره مثلا د یو هغه ساحه خو هلته خو مخکې یو پښتورګی یو شی خو به داسې خو نه و چې هغه بیچاره به یې پښتورګي ونه هغه مثلا اټروپاید پښتورګی دی مثلا یا هلته کېدای شي چې مثلا موږ پوهېږو چې فایبروز نسج د هغه له ساحې څخه ایسته کوي سر مو خلاص شو بیا بالاخره راځي دا پښتورګی په دغه ځای کې لګوي نو دلته بیا څه کوي مثلا موږ تاسې پوهېږو اول رینل آرټري اناستوموس کوي یو له بله سره یې ګنډي صحیح بیا رینل وین یو له بله سره ګنډي بیا موږ تاسې پوهېږو چې کوي یوریټر اناستوموس کوي دغسې ده که او بالاخره دغه جراح بیچاره په دغه وخت کې لګیا ده دی لا لګیا یي د هایپر اکیوټ ریجکشن که ګورې دا غړی شین واوړي وپړسېږي په ساحه کې په دغه سترو ګورې منټونو کې دا کار کېږي دا په یو صورت کې چې مخکې له مخکې د په بدن کې د یو پر ضد باندې لکه په خاصه توګه سره یو له هغو څخه مخکې وینه اخیستې خو د کاکازو یا ورور یا ورڅه بعضې وخت داسې کېدای شي چې البته ایچ ال ای توپیر سره ولري صحیح نو دغه ته موږ څه وایو هایپر اکیوټ ریجکشن خو دا یوژولي په ډېره خپلوانو په دغه کې نه کېږي دا یوژولي داسې خلکو کې کېږي چې جینوټایپ یې سره جلایي یا هم زینوګرافټ کې دا کار ډېر کېږي صحیح ښه نو خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو مخکې له دې چې ایچ ال ای سیسټم یې هم سره برابر وي باید کم تر کمه موږ تاسې څه وکړو کراس میچ د څه شي وکړو د لیمفوسایټ د ډونر او د ریسیپینټ په منځ کې چې دوی په خپل منځ کې کوم ریاکشن خو نه سره ښکاره کوي دغه د لیمفوسایټ ریاکشن موږ تاسې ته بیا په اصطلاح یوه ښه لاره راښیي چې آیا موږ دا ټرانسپلانټ ترسره کړو که یا بعضې وخت ماته چې سره له دې دا خو نو جراح ناکامه شو ټرانسپلانټ باندې اخته ده لا ریجکشن د دغه شروع شو صحیح ده ځکه مخکې له مخکې د ده پر ضد باندې یعنې دغه نسج پر ضد باندې دا دی ورته ګرافټ کوي یا دی ورته مثلا ټرانسپلانټ کوي یو په بدن کې د میزبان په بدن کې مخکې له مخکې هلته انټي باډیانې موجودې وي او ما تاسې ته مخکې وویل د مارفالوجي له نظره باندې کله هلته جراح بیچاره به اخته وي او دغه غړی به سره کم سي وبه پړسېږي وډیماټوز به سي حتی هیموریجیک به ښکارېږي پل پل یو قسم ګلابي منظره به غوره کړي سیانوټیک وروسته بیا بالاخره شینوالی به پیدا کړي او بالاخره ختم سر مو خلاص شو مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسې وګورو په دغه ځای کې به ارتس ریاکشن وګورو ارتس ریاکشن ته ټایپ 3 هایپر سنسیټیویټي ریاکشن هم وایي چې انټیجن او د انټي باډي کمپلیکس چې راځي په داسې ځایونو کې ځای پر ځای کېږي او هغه پارنکایم ملانسایټ ټول تخریبوي دغسې خصوصا په کومه ځایونو کې دلته په دغه پښتورګي کې دننه رګونه خوسته که نه چې دا څنګه وینه ورېده سوه مستقیما د ارتس ریاکشن هم کې شروع سو
سنسټیویټي ریاکشن هم کې شروع شو ریجکټ کیږي دا صحیح د هر رګ کوچني رګ چاپیره مایکروسکوپ له نظر موږ تاسو وګورو زیات لیمفوسایټونه به وګورو پلازما حجرات به وګورو هغه ساحو کې به راټول شوي او هلته به اودیما اوکسیډیشن او ارتس ریاکشنونه به وګورو موږ تاسو مایکروسکوپ کې صحیح بل چې دا ډاکټر صاحبانو اکیوټ ریاکشن ریجکشن د وبښي اکیوټ ریجکشن به څه وایي چې کله موږ تاسو یو غړی راواخو بل انسان ته یې ورکو او تقریبا د یو څو ورځو څخه نیولې تر څو میاشتو پورې هغه غړی رد سي صحیح ده یا ریجکټ سي دې ته موږ څه وایي اکیوټ ریجکشن ورته وایي صحیح ده اکیوټ ریجکشن یوزولي د چیش په واسطه باندې صورت نیسي دا خبره پیدا لري هایپر اکیوټ د چیش په واسطه باندې صورت نیول هیمورال او اکیوټ ریجکشن د چیش په واسطه باندې سیلولر یا هم ځکه چې سیلولر ریجکشن چې دا د خپل لکه ټایپ پور هایپر سنسټیویټي ریاکشن ریجکشن کې ماته څه ویلو نو ټایپ پور هایپر سنسټیویټي ریاکشن ماته څه ډي بي پر ځای کې ویلو ځکه دا ډیلی ده صحیح ده دا ځکه ډیلی ده تاسو خپل فکر وکړئ مثلا دا یو انټیجن ده دا یو ماکروفاج ده د دې مثلا انټیجن ورو پیژندل او انټیجن پر ضد باندې ټي هیل پر سیل جوړ شول او هغه به بل اخر څه کوي مثلا او بیا مرتبط پیژو چې دغه یو انټرلوکین 12 واسطه باندې هغه بیا تنبیه کیږي او دا بیا شي کوي انټرلوکین 1 2 جوړوي انټرلوکین 2 چې جوړ شول بیا دغه لپاره خوځي جوړیږي په حجره کې بیا راځي بل اخر دا تنبیه کیږي او دا کلونل حجروي ویشنه یا لیمفوسایټیک هایپرپلازیا رامنځته کیږي لیمفوسایټونه زیاتیږي او بل اخر دا بیا موږ پیژو دغه بیا شي جوړول ګاما انټرفیران او ګاما انټرفیران بیا بل اخر ماکروفاجونه تنبیه کول په ساحه کې صحیح ده چې ځینې جین سیل تړي ځینې مثلا موږ تاسو پیژو چې اپیتلایټ سیل تړي او بل اخر ځینو ته مثلا د پیګوسایټوسیس ورته ورزیاتي انټرفیران ګاما خدغه هایپرپلازیا د ټي لیمفوسایټ سره راځي د چی شي سنسټایز ټي لیمفوسایټ یا میموري ټي لیمفوسایټس چې دا به یوازې دغه ګراف ټیشو پر ضد باندې جوړیږي دا وخت نسی کوي صحیح ډیر وخت نسی او ځکه میاشتو ته بعضې خبره ورسیږي له ورځو څخه یوزولي دا ګوري تر 3 ساعته کم وخت نسی دا ډیلی هایپر سنسټیویټي ریاکشن ځکه چې ولې دغه میاشتو ته خبره رسیږي څوک ویلی شي دا کلونل سلیکشن یا هایپرپلازیا ګوري مثلا په دغه وخت نارمل موږ تاسو ویلي وو چې دغه چې دا سیلولر ډیلی ټایپ صحیح بعضې وخت تر 2 هفتو میکزیمم وخت نیول صحیح کم تر کمه مثلا چې یو سنسټایز شوي 3 ساعته پورې یا 48 ساعته پورې وخت نیسي تر څو پورې یو ریاکشن واقع کېدل سره کوم ټایپ 4 هایپر سنسټیویټي ریاکشن یا سیل میډیاټډ یا ټي سیل میډیاټډ صحیح ده نو دلته ولې میاشتو ته خبره رسیږي په ترانسپلانټ کې یو خبره د ګورې زی وار په وار درته تکراروم تاسو دا د انټیجن پریزنټینګ چې کېږي وخت نیسي دغه دا کوم تنظیم ورګان چې دا کېدای شي ورته کمزوري شي د دمه اوس بیا وایي چې کېدای شي نسی کمزوری نو کېدای خو ډېر شیان چې هغه شي که چېرته پاسیبلیټي راشي نو پاسیبلیټي خو ډېرې زیاتې دي صحیح او بل ساعت په دا وخت دوا ویم ورکړو چې آفرین اصلي خبره ده دیس از د پوینټ موږ تاسې په دغه وخت کې ایمونوسپریسنټ دواګانې ورته شروع کړي دي سړي ته صحیح نو په دې اساس باندې دا خبره ورسیږي د اکیوټ ریجکشن هم میاشتو ته خبره ورسیږي ځکه دلته دواګانې ورته شروع دي دې سړي ته صحیح ده تاسې خبره په یاد لرئ مخکې حتی 3 ورځې 2 ورځې مخکې لا دلته ایمونوسپریسنټ دواګانې چې ته غړی لا نه یې اخیستې هغه دواګانې اول ورته شروع کېږي ایمونوسپریسنټ دواګانې چې راووتلې ټرانسپلانټ د ټیشو ډېر زیات شو معافیت یې کمزوری کېږي صحیح معافیت ورته کمزور په دا معافیت کمزور په دې خاطر بعضې وخت دغه اکیوټ دغه چې دا که نه ما تاسو ته ویلي وو چې تر 14 ورځې خبره زیات شو خو نو کرونیک شو دا کرونیک نه وي اکیوټ وي بیا څوک ویلی شي چې ولې اکیوټ